حضرت عمر رضی الله عنه په څومره کلان عمر باندې سوره بقره په څو کاله کې یاد کړه، 15 کاله کې په 9 کاله کې زده کړه خالي، بیا یې پر هغه باندې یو حلال چې ډېر خوشحالي ده وشي. زموږ هغه سپېژر ته چې قرآن وایي وایي زما اوس ژبه پنډه ده بیا راشئ دی اوسه ماته راشئ او کور خراب یې مسئ. نبي علیه الصلاة وسلام چې نبوت دعوه شروع کړه ټول سپېژرې دې ته راواړوه، په سپېژرو یې کلمه یې زده کړه که نه، په سپېژرو یې لمنځونه یې زده کړه. ستا خپل لمونځ نه دی زده او ته وایې زما ژبه پنډه ده اوس ماته مه وایه څنګه یې زده کړم که نه. لږ خواري د ځان سره کښل غواړي. د دنیا لپاره دا وایي چې بالا سپین ژوند سم ولاکه شی ده درته راوړم، خو ولاکه سپین سره په کور کې پرېږده، ته وایې دی تېر شم اوس. د آخرت لپاره ولې دا وایي، ولې عذرونه پیښوي چې یاره زما خو اوس وخت تېر دی، زه خو نو سپین ژوندی سم ژبه مې پنډه سو فارغه نه یم پلانکی دی. د آخرت لپاره ولې حیلې تلاشوي؟ یو وخت یې خپلې مېرمنې ته یو حیله تلاش کړی چې یاره ته خو نن پرېږده نه زه کار نه کوم، نن دی ستړی یم، نن دا رقم یا سپین ژوندی سم ملا زما څه مه غواړه. ګورې دین کې به لانجې نه کوو. هر انسان ته الله صلاحیت استعداد ورکړی دی، که سپین ژیری دی که تور ژیری دی که ماشوم دی که غټ دی، که سړی د الله د کلام د زده کړې دپاره کوشش وکړي والله بالله تله یې ضایع کړي، که سپین ژیری که تور ژیری. دا خبره نه غواړي چې زما ژبه نو پنډه سو اوس یې ته ماته راشئ، پر دې دې غاړې م والله که خلاص د قیامت په ورځ به بندې غاړې راپورته کېږي. بیا ما ستا خپل لمونځ چې چاته پر زده کړو لمونځ نه پس مې په لمانځه وخېږي الحمدلله الحمدلله وایي، رب العالمین وایي، عالمین عالمین وایي. ولې دی چې وایه والله که اوس نسئ زده کولی ته یې پرېږده، ولې پرېږده که نه. د اول د وارې د قبر کې چې انسان کښېښول سي د لمانځه پوښتنه ځینې کېږي، څنګه دې لمونځ وکړې، په کومو حروفو دې وکړې، څنګه رکوع دې وکړه، څنګه دې سجده دې وکړه، تا څنګه لمونځ کوې.